بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم. قدرمنو لیدونکو نن یو ځل بیا اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې خو کور روزنتون ته راغلي یو چې تېره ورځ هم په دغه خو کور روزنتون کې 250 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نن هم د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه بېوزلو کورنیو سره دغه غریب او فقیر او محتاجو کورنیو سره 250 کورنیو سره نن به هم مرستې ترسره کیږي. د دغه ادارې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. هغه راغلي میلمانه چې نن اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته راغلي د دوی نظر به هم اخلو. د هغه خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او د ژوند پړاوونه خپرونه بیا هم تر پایه پورې وګورئ. په ګلونو به بهار وي زه به نه یمه بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه بوراګان به د ګلونو نه تاویږي ستا به ما ته انتظار وي زه به نه یمه نه یمه نه یمه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېره ورځ د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 250 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نن هم د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 250 کورنیو سره مرستې ترسره کیږي. خو خوشبختانه چې نن په دغه خپرونه کې نن په دغه توضیح کې موږ سره د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست محترم الحاج غلام حیدر فقیرزی صاحب. قدرمنو لیدونکو موږ ویاړو چې فقیرزی صاحب غوندې یو آمر لرو دلته په ننګرهار کې چې تل یې د بېوزلو کورنیو سره د هغو هیوادوالو سره د خپل وس او توان سره مرستې کړي. خپل ورځ او شپې ته یې نه دي کتلي، خپل هغه ټول وختونه یې د خپلو افغانانو ورونو لپاره وقف کړي. ستړی مې شي، په خیر راغلی مننه، ژوندی اوسه، خوشحاله خوشحاله اوسې. فقیرزی صاحب څنګه چې موږ ګورو چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه کورنیو سره مرستې ترسره کیږي، که تاسې راته لږ داسې وضاحت راکړئ چې نن څو کورنیو سره مرستې ترسره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول هیواد کې
چې د مهاجرینو او بېځایه شوو لپاره کومې مرستې کیږي په برخه کې چې هر موسسه کار کوي باید د کډوالو چارو ریاست تر چتر لاندې نن ورځ هم 250 کورنۍ ته مرسته لرو چې په دغه مرسته کې تاسو خپله ګورئ چې خوراکي او غیر خوراکي توکي او د کور اسباب شامل دي او یعنی هر ورځ د کډوالو چارو ریاست په چتر لاندې د مختلفو موسساتو لخوا مرسته کیږي. دغه نن هم موږ 3 ځای مرستې لرو او زمونږ مخکې ما تاسو ته ویلې زمونږ غټ سپورټر کوم دي روزانان دي. مثلا اوس دلته زه خپله د اسلامي ریلیف موسسې څخه مننه کوم چې موږ دوی سره ناستې کړي دوی ته موږ پیشنهادونه کړي غوښتنې مو ورنه کړي چې ایا زموږ کډوال په ننګرهار کې مرسته ضرورت لري نو هماغه و چې دوی هماغه زموږ پیشنهادونه ولیدي. مثلا یا د اقتصاد محترم ریاست ته یا مرکز کې ټول سره شریک کړي دي نو هغه اوس د طاقت مرسته ورته راوړه او ان شاء الله دغه مرسته به نور هم دوامداره شي. خوشاله اوسئ فقیر زیه صاحب که دا هم تاسې ووایئ چې لکه تېره ورځ هم موږ د جاوید ستانکزی صاحب څخه هم پوښتنې وکړې او خپلو هیوادوالو ته یې ډاډ ورکړه چې هغه زموږ ورونه چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې شپې او ورځې تېروي چې نن سبا غواړي چې خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شي چې د هغوی لپاره تاسې کوم زمینه سازي کړې او کوم هغه شیان مو په نظر کې نیولي تر څو پورې چې هغوی واوري او دې ته وهڅېږي او پردی ملک پرېږدي او خپل هیواد ته راستانه شي. کوم هیوادوال چې په پاکستان کې میشت دي د مهاجرت شپې ورځې تېروي هغوی ته موږ یعنی د 2014 کال نه چې کله په تورخم صفري نقطه کې جنجال جوړ شو د هماغه نه را په دې خوا موږ هلته یو پروګرام شروع کړی و خپل وطن ګل وطن په نامه باندې خو مخکې دوی ګیله کوله چې مرستې نه کیږي. اوس موږ یعنی البته هغه کډوال چې کوم د مهاجرت اسناد لري د کورنۍ فی غړي ته 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي او هغه کورنۍ چې د مهاجرت اسناد به نه لرودل یعنی هغوی سره پخوا مرسته نه کېدلې خو اوس هغوی سره دغه شان لکه څرنګه چې دوی سره مرسته کیږي د خوراکي توکو غیر خوراکي توکو کله کله ورسره پیسې مي نو دا امر ته په صفري نقطه کې د دوی سره کیږي. یعنی د دوی خوبي چې کوم د مهاجرت اسناد نه لرودل مخکې به ناامیده وه اوس د دوی امید یعنی دونه د دغه سره ځونه زیات شوی دا چې کله دوی د افغانستان خاورې ته راواوړي زموږ خپل هلته کیمپونه دي په دې سنټرونو کې دوی ته د شپې ډوډۍ د غرمې ډوډۍ یعنی د سهار چای د ټول ترتیبات نیول شوی حتی د ګرمې هوا په خاطر او د یخې هوا دا سیستمونه ټول ورته منظم دي برابر دي. بل موږ د کډوالو چارو وزارت ته همدارنګه رئیس د اقتصاد دلته ولاړ ده یعنی دوی خبر دي چې موږ د ښارګوټو لپاره یو پیشنهاد کړی و د 2 ښارګوټو لپاره موږ پخواني 2 ښارګوټي چې یو د چمتلي دی یو د شیخ مشیر ده هغه په پوره ډول باندې ډک دا کډوال پکې میشت دي د 2 نوو ښارګوټو پیشنهاد هم کړی و چې د نوو ښارګوټو د پیشنهاد شکر الحمدلله د خدای نه ډېر شکرګزار یم چې هغه منظور شو بشي خانکي کې د یو ښارګوټي خو بیا د منظورېدو سره سره دشتي د دوست هیواد هندوستان لخوا یعنی اوس په کار روان ده چې د 4000 کورنۍ دپاره به موږ کورونه جوړو روغ کورونه به ورکوو یعنې داسې نه چې واده یې کړې ده په دې باندې کار روان ده د دوی پیسې راغلي دي په اکاونټ کې پرتې دي او مصارف هر څه د دوی په خپل لاس باندې ده. دویم په همدا ښارګوټو کې 15 د چین د هیواد لخوا د کورونو جوړولو ژمنه وشوله چې په دې باندې هم کار روان ده او د په همدې نږدې ورځو کې به هغه کورونه هم نقشه او ټول هغه سیستم به د انجنیري کوم سیستم چې هغه به برابر شي. دغه کډوال چې کوم استاذه راځي همدغه ته چې د بې سرپناهي ستونزه لري دوی ته به د بې سرپناهي ستونزې په خاطر باندې دغه ځمکه ورکول شي که چېرته ځمکه ونه لري او که ځمکه لري د تېرو ناخوالو جنګونو له وجې د دوی کورونه وران شوي دي خساره مند شوي وي له منځه تللي دي همدغه موسسات چې کوم دلته دي یا مثلا بیرون دي یا مثلا په ننګرهار کې کار کوي په شرقي زون کې چې کوم موسسات کار کوي هغوی هر هفته کې یو وارې 2 وارې موږ سره مجلسونه کوي او موږ ته یعنی ډاډ هم راکړی ده او کار هم لګیا ده داسې نه چې یو ډاډ ده او کار نه لګیا ده. هغه کورنۍ چې خپل ځمکه ولري خپل جایداد ولري هغوی دپاره 2 کوټې یو برنډه یو تشناب جوړوي چې کوم غټ فامیلي چې کوم
وړوکی هغې ته به یو کوټه یو برنډه یو ښځه او میړه مطلب داسې یعنې کار روان ده او خپله والي صاحب هم یعنې په دې باندې ډېر جدي ده د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اجرایي رئیس هم په دې باندې ډېر زیات جدي دي تر څو د کډوالو یعنې راستنېدنه په څه رقم په باعزت ډول سره وکړي د رئیس جمهور 290 فرمان ده 290 فرمان فقط د هغې کې د راستنېدونکي باعزته بارګشت یعنې د دې تعریف شوی نور یې نه دي کړي چې داسې کوه باعزته بازګشت شو نو خپله پوه شه چې بیا د کډوالو څونه یعنې چې رئیس جمهور په دې رابطه باندې یو فرمان ورته صادر کړي نو کډوال ته د افغانستان خلک هم ورته ضرورت لري د افغانستان دولت هم ورته ضرورت لري دغه هیواد یعنې خپله هم دوی ته ضرورت لري چې راشي او په خپلو ګوتو باندې دغه خپل هیواد آباد کړي او نور یعنې د پردیو د سوال د دې ژوند نه باید نور لاس واخلي خوشحاله اوسئ لکه د دې نه خو به خلاص شي فقیرزی صاحب چې مهاجره چېرته ځي خوشحاله اوسئ فقیرزی صاحب لکه څنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زموږ هغه هیوادوال چې هلته په ګاونډي هیواد پاکستان کې ژوند کوي هغې به اکثر دا یادونه کوه چې موږ سرپناه نه لرو لکه اوس خو دیو ته د سرپناه زمینه هم مساعد شوه د هغه خوراکي توکو همدارنګه د پیسو هم لکه دوی اوس کولی شي چې خپل هیواد ته راشي دوی ته نمرې هم ورکول کېږي البته د راستنېدونکي که رجسټر وي که غیر رجسټر وي که د مهاجرت اسناد ولري که ونه لري د افغانستان حکومت دغه مؤسسات چې یعنې د هغې په راستنېدنه کې موږ سره چې کوم د مهاجرت کارټونه ولري د یونیسیار مؤسسه یعنې په تورخم سمرخیلو کې هم هغې ته موږ یو سنټر جوړ کړی ده چې عمل ته مرسته کوي مثلا د آیم مؤسسې سره بیا دا ټول ډونران دا مؤسسات چې دي په هماغه سرحد کې یعنې په شریکه باندې کار کوي اوس یعنې د راستنېدنې په وخت کې د سره چې کومې عجلې مرستې وي که هغه پیسې که خوراکي که غیر خوراکي یعنې دا ورسره کېږي حتی که چېرته دوی خپل کور ونه لري او داسې خلک دي چې هغوی خپل کور نه خبر نه دي چې زموږ کور چېرته ده تر هغه وخته پورې په تورخم صفري نقطه کې دوی ته د شپې ځای ورکول کېږي چې تر څو د خپل کورنۍ پیدا شي او داسې د هغې نه غیر دوه ښارګوټي چې د چمتلې ښارګوټی او د چمتلې په ښارګوټ کې موږ 8000 نمرې لرو او د شیخ مشرف په ښارګوټ کې یعنې تقریبا 14000 نمرې لرو دا ورکول شوي دي همدغه هیوادوالو ته چې البته زه په هغه وخت کې نور خو ما نه مخکې ورکول شوي دي یعنې زه چې هلته کله ورځم دوی خپله د مهاجرت اسناد لري د مهاجرت پرمې لري هر څه ورسره دي اوس چې کوم ښارګوټو باندې کار شروع ده دوه ښارګوټي چې کوم کار شروع ده یعنې دغه ښارګوټي کې همدغه خلکو ته چې کوم د بې سرپنۍ ستونزه ولري یعنې هغه مشکل حل شو چې څوک د چا کوټې وراني یعنې کوټې هم ورته جوړېږي د مؤسسو د خوا نه به دوی ته کوټې جوړېږي بلکل زموږ سره چې سپورټ ده قوي سپورټ ده موږ سره همدغه مؤسسات سپورټ دی موږ مؤسسات سپورټ کوي ما مخکې هم ویلې چې د وزارت مهاجرین خپله انکشافي بودیجه ډېره کمه لري چې موږ کله سره لانجه کوو چې ستاسو انکشافي بودیجه کومه ده وایي خو همدا مؤسسې زموږ یعنې انکشافي بودیجه ده که نه زموږ ملا تل مؤسسات راتړلې ده تل مؤسسات راتړلې خو موږ چې کله ورسره کېناستېدلي خپل پیشنهادونه هم کړي او منودلي دي او زموږ تر چتر لاندې موږ سره په شریکه باندې دوی کار کړی ده نور که د پاکستان نه راځي بیا به کېدای شي هغه دال خوند ورکړي هماغه دال د خوري بیا دې نه راځي نو دونه زمینه چې ورته برابره شي او نه راځي بیا دې نه راځي خوشحاله اوسئ فقیرزی صاحب په آخر کې غواړم چې ستا یو ښکلی پیغام واورم تر څو پورې هغه لیدونکي چې همدا اوس ستا د شرق راډیو تلویزیون د لارې ګوري چې پیغام دې هم واورم زما ټول هغه هیوادوالو ته که هغه راستنېدونکي که بې ځایه شوي وي دا مې پیام ده دا مې پیغام ده چې کومې مرستې تاسو ته راځي یا کوم چې ستاسو یعنې په دې مؤسساتو باندې او همدارنګه په مهاجرینو ریاست باندې قرض ده دلته چې څوک کار کوي دا ټول ستاسو په خاطر باندې کار کوي ټول ستاسو په خاطر باندې معاش اخلي زما پیام ده ورته چې هیڅ چاته په دې کې د موادو په ورکړه باندې یعنې د موادو په خاطر باندې یا مثلا د پیسو په خاطر باندې څوک چې چانه غیر قانوني خواهش کوي یعنې غوښتنه کوي د پیسو غوښتنه کوي دا دې ونه کړي دلته د مهاجرینو ریاست پروسه چې کومه ده دغه پروسه داسې لږ ټیم اخلي په دې خاطر باندې چې کله یو څوک عارض شي خپل ارزپاڼه وکړي موږ د دې ارزپاڼه موسسات ته لیږو موسسات په هغې باندې بیا کار کوي بیا سروې کوي
او د سرویس څخه وروسته بیا دوی ته مرسته ورکوي. دوی دې وخت ورخطا شي نو زما ورنه زما دا پیغام تاسو نه هیله کوم چې د کډوال ته ورسوي چې ورخطايي مه کوئ. تاسو چې کله یوه عریضه د مهاجرینو چارو ریاست کې وکړه هماغه عریضه به ستاسو ځای ته رسېږي او حتمي به رسېږي. او که کوم مشر یا کوم د کډوالو چارو نماینده یا کارکوونکي همدارنګه د موسساتو کارکوونکي یا ملکانو مثلا کولی شي چې تاسو نه شی غیر قانوني غوښتنه وکړله موږ ته پټ ووایي. زه به خپل تلیفون شمېره ستاسو د میډیا د لارې د هیوادوالو ته ووایم که هره ستونزه یې لرو هره مشکل یې لرو موږ سره دا مشکل خپل مطرح کړي انشاءالله موږ ورته د یعنی د حل لاره پیدا کوو. دا شمېره زما دا 0 هر وخت چالانې هر وخت ما سره خپلوي او عمومي سطح کې مې ټول هیوادوالو ته چې د هیواد څخه بیروني یعنې هغوی ته دا پیغام ده چې د پاکستان نه خو دې بیخي راووځي او که نور پاکستان خو موږ ګورو حتی د یو چا مړی شوی ژوندی شوی هغه د مړي او ژوندي په خاطر هغه د ویزې مشکل شوي دي. نو د هغوی څخه زما دا احترامانه هیله ده چې باید خپل هیواد ته راشي. په خپل هیواد کې چې دوی نه راوهلې چې مرسته موږ ته نه رسېږي اوس ورته یعنې پرېمانه مرسته رسېږي. دغه د دې خلکو نه پوښتنه وکړه د دې سره به زموږ دا یوه مرسته نه وي دې سره به حتمي زموږ 3 وارې 2 وارې 4 وارې 5 وارې مرسته وي. موږ ژمنه کړې ده چې تر څو موږ کې تواني دغه موسسات موږ سره ولاړ دغه دولت نو انشاءالله دوی ته به موږ وخت په وخت مرسته رسوو. یعنې ما هر وخت ورته ویلي چې دغه مرسته که هېڅ نه باید په میاشت خو یو وارې شي د خلکو سره تر یو 3 کالو خو به یې ورکړو که میاشت کې نه شي 2 میاشتې خو باید حتمي شي. زموږ دا د موسسات سره جنګونه دي او که هیوادوالو ته پیغام ده چې باید راشي خپل وطن په خپل آباد کړي. خوشحاله اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د الحاج غلام حیدر فقیرزی صاحب خبرې تاسې واورېدې او تاسې ته خپل شمېره هم وویل. تاسې کولی شئ که تاسو ته په کومه اداره کې هم د ملکانو لخوا یا دغه ادارې چې هغه د موسسو لخوا یا د نورو داسې چې مرستې تاسې سره ترسره کیږي نو تاسې کولی شئ چې د کډوالو چارو ریاست غلام حیدر فقیرزی صاحب په دغه شمېره باندې ورسره اړیکې ونیسئ تر څو ستاسې ستونزې حل شي. د غلام حیدر فقیرزی صاحب خبرې تاسې واورېدې. د نورو ورونو سره د نورو مسؤلینو سره هم د دغه ادارې خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه تر پایه پورې وګورو. منو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تېره ورځ تاسې د شرق راډیو تلویزیون د لارې د حوالدار په نوم زموږ د هغه ورور چې په دواړو سترګو معذور دی خپرونه مو ولیده. نن یو ځل بیا د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه زموږ ورور چې په دواړو سترګو معذور دی د خوراکي او غیر خوراکي همدارنګه د ژمني توکو مرسته تاسې به ګورئ چې دې سره کیږي. د حوالدار صاحب سره 2-3 خبرې غواړم چې وکړم. راځئ زما ملتیا وکړئ. السلام علیکم. لاس راکه او ستړی مشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. مشرانو کشرانو عزتمندو لیدونکو اوریدونکو زه خو په دواړو سترګو ړوند یم 1493 کې بمانو خوړلی یم په روا جهاد کې د شورویانو په جهاد کې چې بیلګه ډاکټر آصف مې قمندان دی ملکزار جان مې معاون دی او د شیرزاد او د مرکخیل او د اوربرګري اوسېدونکی دی کیدای شي که ومې ویني ومې هم پېژني نه څه کمه ما میم دی. نو زه د دغو د حسال ورور نه ډېره مننه کوم او ډېره قدرداني ته نه کوم د دغې ادارې نه د دغې مؤسسې نه. د ما جریان خو تاسې په تلویزیون باندې لیدلی د ما ضرورت د ما احتیاجات د ما وړخیله نو زه عیان ته بیان نشته نو دغه خلکو زه دغه ځای ته د ما اواز چپ و د ما که په ما لوږه وه که په ما تنده وه که په ما مجبوري وه ما چاته لاس نه دی نیولی الحمدلله په ما هر رقم تکلیف راغلی ما برداشت کړی خو چاته مې لاس نه دی نیولی خو چې ډېر مجبوره شوم چې د شرق راډیو تلویزیون ادارې ته راغلم خاوند تعالی دغه سړی سره مخ کړو. دغه سړي لکه سړی چې د کوهي له لیدلی وي 60 متره کوهي ته او د کوهي نه یې سړی راپاڅوي پاس په غاړه یې ودروي نو خلک یې ویني چې دا خو کوهي ته لیدلی و دا رجک شوی. نو زه د دغې ادارې نه د دغو کارکوونکو نه
رئیس د مجرینو اوس محترم حاجي صاحب دغه ته راغلی و، خو متاسفانه چې ما د خبرو کولو خواهش وکړو، خو اوس دی وتلی دی او دغو کسانو د ما سره دا دریم کمک دی، خو ما ضرورت نو تاسې خپله ګریوان کې اشاره وکړئ چې اتمې وړې وړې بچیانې دي او تاسې به کیدای شي لیدلي وي کور والا لرم، پښتون یم، غیرت لرم، ناموس لرم، عزت لرم، شرافت لرم. نن په ما دا مجبوریات او دا مشکلات راغلي او راغلی یم بې کوره بې وره د بل په در لاندې د بل سایتوب باندې زه مجبوره یم د حیا په خاطر د ابرو په خاطر د ښه عزتمندانه ژوند په خاطر مې هغه بریکاو پټک کې بریکاو پټک له وصال ورور ما ته په د تکلیف کې په د خطرو کې په د مشکلاتو کې دا د ما سره لاړو او د ما ضرورت تاسې ته په انټرنیټ او په فیسبوک نشر کو ویښیلو، خو زه ورونو تاسې خپله ګریوان کې اشاره وکړئ هر سړی اتم خوري، هر سړی انسان دی، هر سړی مؤمن دی، نو چې ته 11 سره د ما فامیل دی وصال ورور به تاسې ته ویلي وي او تاسې به لیدلي وي او زه په دواړو سترګو پکې معذوره یم او چا ته د لاس نیول چې د لوږې مرم، خو شرمېږم ډېر چې ما داسې وخت تېر کړی چې زه د 6 نفرو سر ګروپ وم. ځکه راته دا ووایي چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې تا سره مرستې وکړې، دا ګوره کمپلې درته درکړې او وړو دي پکې هر څه پکې دي. یو نن خو نه دي، سلام ته کوم، دا دریم کمک دی چې دې د نوم یې سم نشم اخیستی، په دې بخښنه غواړم، خو دغې ادارې ما ضرورت ما فامیل ما خو ټوله غرض ویلي وو چې په خدای چې زه بیا مې چوکې تلاشۍ کې د خپلو بچیانو ته زه ور وراچوم او صفتونه یې لوی دي، مغه لوی صفتونه دي ورسره مرسته وکړم. خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې، همدا صفات وي، همداسې د خدای کامیاب او دا د خدای سرفرازه کې خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې محترم حوالدار صاحب چې زما نوم هم صحیح نشي اخیستلی ما ته وصال وایي او زه مننه کوم د دغسې خپلو بېوزلو هیوادوالو نه چې کم از کم د هرې ادارې له خوا نه چې دوی سره مرستې کېږي چې یادونه خو یې کوي. ځینې داسې خلک دي چې موږ ورسره مرستې کوو، لاړ شو ورسره مرستې یو ځل وکړو، 2 ځلې وکړو، بیا هم موږ ته وایي چې موږ سره مرستې نه دي شوي. په ډېر بخښنې سره د هغو هیوادوالو نه هیله کوم چې کله موږ ساحې ته راځو که تاسې ته موږ ټوکن درکړی، ستاسې د کور سروې موږ کړی، نو بیا دوباره تاسې موږ دې ته مه هڅوئ چې موږ هغه ځای ته راشو او ځان هم لالان کړو او چې کله راځو هلته ستاسې هغه اسسمنټ شوی او موږ ستاسې سروې کړی وي، بیا د هغه ساحې نه موږ بیرته راځو. نو په ډېر درنښت د ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې موږ دې نه په عذابوئ او نورو ورونو سره به هم خبرې کوو، موږ سره پاتې شي. څنګه چې ما یادونه وکړه چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا نن به هغه بېوزلو کورنیو سره، هغه کورنۍ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي، دغه کورنیو سره به مرستې ترسره کیږي. د ننګرهار د اقتصاد محترم رئیس صاحب انجینر غلام الله افغانیار صاحب زما تر څنګ ولاړ دی. افغانیار صاحب تل یې هڅه کړې چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې سره هر ډول مرسته او همکاري وکړي، د خپل وس او تاوان سره مرسته او همکاري کړې. نن زما تر څنګ ولاړ دی، غواړم چې د افغانیار صاحب څخه یو 2-3 خبرې واورم تر څو پورې چې نن دغه مرستې کومو کورنیو سره ترسره کیږي. ستړی مې شي، په خیر راغلی. مننه، سلامت اوسئ، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او ستاسې له طریقه خپلو ګرانو هیوادوالو ته او د ننګرهار ولایت ډېرو معززو او ولس ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې یو څوک د یو ځای نه وخوځېږي د بعضې طبي پیښو له امله یا د انساني آفاتو له وجه رامنځته شوو پیښو له امله چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو ته مجبوره شي او یا هم د ګاونډیو هیوادونو نه بیرته خپل هیواد ته راستنېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه مختلف ضرورتونه لري چې دغه ضرورتونو له جملې څخه یو د دوی میشت ځای دی چې دوی ته باید هستوګنه برابره شي او ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم د دوی سره باید ترسره شي. نو په دغه لړۍ کې اقتصاد ریاست د ولایت مقام د رهبرۍ
تر چتر لاندې د دوی په راهنمایي او لارښوونې سره سم د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د حوادثو او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د دوی سره په ګډه باندې کار کوي تر څو غیر دولتي مؤسسات او مرسته کوونکې ادارې نړیوالې ادارې چې دغه برخه کې د کډوالو سره او د بېځایه شوو سره کار کوي دغه مرستې هم موږ په مرکزي کچه باندې او هم موږ په ولایتي کچه باندې دغه هماهنګي کړې ده او دغه ډونران او دغه مرسته کوونکې ادارې موږ دې ته تشویق کړي دي تر څو زموږ د بېوزله وطنوالو سره دوی مرستې وکړي دغه نن چې کومه لړۍ تاسې ولیدله دا توزیع چې ترسره کیږي دا 250 کورنیو سره د مختلفو ولسوالیو خلک دي چې په دې کې ډیر بېوزله خلک دي دا سروې اول سروې ترسره شوې ده چې په هغې کې د کډوالو چارو ریاست د ولایت مقام استازی او ترڅنګ د اقتصاد ریاست نمایندګان په دې کې شامل وو او د اسلامیک ریلیف ادارې هم استازي شامل وو دوی تللي دي کوڅه په کوڅه باندې کور په کور باندې ګرځېدلي دي او دوی هغه اړمنې کورنۍ چې واقعا مستحق دي د دغه مرستو دوی هغه راټول کړي را پیدا کړي دي او نن تاسې ګورئ چې دوی سره به انشاءالله دغه مرستې چې دوی کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي دا به د دوی سره ترسره کیږي ما په خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړله دغه مرستې کافي نه دي د دوی لپاره دا بسنه نه کوي د دوی د ټول ژوند لپاره اما د دولت رهبري په خاص ډول د ولایت مقام محترم سلاکار وزیر او د ننګرهار قدرمن والي صاحب د هغوی هڅې او د هغوی پیغام هم دا دی د هغوی تاکید په همدې باندې دی چې کله چې کورنۍ د یو ځای نه بل ځای ته کډوال شي یا هم د کډوالۍ نه بیرته راستنیږي د خپلو مینو ته راګرځي دوی باید په باعزته ډول باندې باید دوی په خپلو ځایونو کې میشت شي او هر هغه لازمې مرستې چې دولت یې ورسره کولی شي او یا مرسته کوونکې ادارې ورسره کولی شي هغه دوی ته فراهم شي دغه مرستې او دوی په اطمینان سره خپل هغه ژوند ته ادامه ورکړي په خپل خوږ وطن کې ستاسې د تلویزیون له لارې زه غواړم دا پیغام خپل ولس ته خپل شریف ولس ته ورکړم چې ولایت مقام رهبري ژمنه ده متحده ده چې خپلو هیوادوالو ته هغه تسهیلات چې لازم دي د ژوند اسانتیاوي دا دوی ته برابرې کړي ولایت مقام څخه ډیره زیاته مننه کوم خاص کر د جناب والي صاحب څخه چې زما په پیشنهاد او په وړاندیز باندې د ننګرهار څخه کابل ته سفر کړی د دوو ډونرانو سره موږ ناسته درلودله چې هغې کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې مرستندویه اداره ده او ترڅنګ د جاپان د سفیر سره ملاقات درلودلو همدغه علت او همدغه وجه ده چې موږ دې ته اړ باسي چې موږ سفر وکړو د خپل ولایت نه او د ډونرانو او د مرسته کوونکو ادارو مرستې خپل ولس ته راجلب کړو نو موږ سره تقریبا په ننګرهار کې 158 مؤسسات کار کوي چې د دې د جملې نه 15 نړیوالې ادارې دي د ملګرو ملتونو د 14 ادارو ترڅنګ دغه مؤسسات هم کار کوي موږ همیشه هڅه همدا کړې ده دوی ته دا پیغام ورکړی دی چې د کډوالۍ بهیر چون تاسو ته بهتره معلومات ده د تورخم له لارې نه ډېر زیات دی او یو ستونزه دا ده چې د نورو ولایاتو چون ننګرهار په کال 12 میاشتو کې د کار لپاره د کارګر لپاره د کار د پیدا کېدو او د فعالیت لپاره چون هوا او د موسم برابر اوسېږي نو په دغه وجه او د کار موندنې فرصت پکې زیات پیدا کېږي خلک کولی شي چې په کار ته کار وکړي او خپل اولادونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي نو په دغه وجه باندې د څو نورو د دې دریو ګاونډیو ولایتونو ترڅنګ د نورو ولایتونو نو هم د غربي ولایتونو نه د شمال د ولایتونو نه هم موږ لیدلي دي چې دلته خلک میشت کېږي نو دغه دی چې زموږ په مختلفو سکتورونو باندې دوی اغیزه لرلې ده چې که هغه په صحي خدمات دي که هغه د پوهنې په برخه کې دي او که هغه په د کاروبار په وجه باندې نو دغه ته د رسیدګۍ په خاطر باندې دغه ډونرانو او مرسته کوونکو ته د قناعت په خاطر باندې چې موږ دوی ته قناعت ورکولی شو همدا موضوع موږ یاده کړې ده بار بار په خپلو غونډو کې او مجالسو کې دوی ته تاکید دا کړی ده چې په موږ باندې د نورو ولایاتو پرتله باندې چون موږ باندې دغه زیات دی حجم دغه زیات دی د مهاجرینو د راستنېدونکو کډوالو او بل دا دی چې زموږ په ولایت کې 4-15 ولسوالۍ تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وځپل شولې د مخالفینو لخوا نه د هغوی کډې هم دغه بېځایه شوې وې چې هغوی ته رسیدګي هم د ولایت مقام د لومړیتوبونو څخه وه خوشحاله اوسئ افغانیار صاحب یو ډونر ته قناعت ورکول
لکه دغه مرستې راغونډول خو زه چې څومره سوچ کوم دا څه آسان خبره نه دی. تاسو یو ډونر ته څنګه کولی شئ تاسې قناعت ورکړئ؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته په خپلو خبرو کې ویلې چې زمونږ وضعیت د نورو ولایتونو سره فرق لري. یو دا دی چې زمونږ نفوس زیات دی، بل دا دی چې د نورو ولایاتو نه خلک راځي دلته میشت کېږي. درېیمه خبره دا ده چې دلته دغه د نامنیو د وروستیو نامنیو نه چې اوس الحمدلله لله الحمد هغه ولسوالیو کې امن برقرار شوی دی. تاسې لیدلي دي چې د کوټ خلک اوس په باعزته ډول باندې تللي دي، خپلو په مینو کې خپل ژوند کوي. نو موږ په دغه وجه دا څو دلایل چې موږ یې لرو چې دا په موږ باندې د نورو ولایاتو خلک دلته میشت کېږي، نو دغه په وجه باندې موږ زیات مستحق یو د نورو ولایاتو نه. په دغه وجه باندې دغه بعضې موارد چې دي دغه موږ ذکر کوو. او بل دا دی چې زموږ د ولایت موقعیت چې دی دا یو ستراتیژیک ولایت دی، تاسو ته بهتره معلومات دی. نو په دغه وجه باندې موږ قناعت کننده دلایل لرو د دې په خاطر باندې. نو په دغه وجه باندې موږ سره ډونران هم علاقمند دي تر څو زموږ سره مرستې وکړي او بشري ناورین چې بیا یې مخه نیول یو څه ستونزمن واوسېږي. موږ دې ته په دې باندې ډونرانو ته قناعت ورکوو چې مخکې د دې نه چې دغه ناورین رامنځته شي تاسې باید زموږ سره مرسته وکړئ تر څو دغه ولس ته رسیدګي وشي او مسایل بعضې چې دي دا په هغه سره په موافقانه شکل باندې ترسره شي. خوشحاله اوسئ افغانیار صاحب، په دې هیله چې تاسې نور هم دغه خپل ډونرانو ته او هغه زمونږ نور مؤسسات چې دي چې د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري، تاسې دویو ته قناعت ورکړئ تر څو پورې دغه نورو زمونږ هغه جنځپلي هیوادوالو هغه بېوزلو کورنیو سره نورې مرستې هم وکړي. مننه، تشکر. ژوند ستاسې نه تشکر. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د افغانیار صاحب خبرې تاسې واورېدې. د نورو خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه بیا هم تر پایه پورې وګورئ. شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دغه توضیح کې زموږ یو خوراکۍ هم دلته ناسته ده. دغه خوراکۍ اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې خوکو روزنتون ته څنګه راغلې ده، دلته څنګه ناسته ده، د دې سره مختصر دوه درې خبرې کوم چې پوه شوم چې دغه خوراکۍ څنګه راغلې ده. السلام علیکم خور جان. وعلیکم السلام رور جانه، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. خپله کونډه یم، پلار مې خپل عملي دی، پوډري دی، پلار مې ورونه مې مشران نشته، یو ورور مې دی هغه هم څه برابر دی پالشي کوي، هغه ما وساتي او که خپل ځان وساته. بله ورځ مې خپله وړوکی زوی مریض و، دونه ومه چې ما یا الله ما زه چادري په سر کوم سوال ټولول ته وځم، خو هغه ورځ باندې چې تاسو هم راغلی هم زه کور کې ګورنم چادري مې په سر وه، زه پیسو پسې نغدو تلم، چا یو رقم خبره کړه چا راته بل رقم کوله، خو هغې خبرو ته مې زړه مې وجدان نه غوښتل. د دغه ادارې هغه مسؤلینو سره به هم خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي بیا هم دا خپرونه تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو افغانانو، دلته زموږ یو بل مورکۍ هم ناسته ده. دغه مورکۍ سره هم غواړم چې دوه درې خبرې وکړم چې دا د کوم ځای څخه دلته راغلې ده. تاسې ګورئ تر څنګ هغه د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ د ادارې لخوا چې کومې مرستې هر یو کورنۍ سره کېږي، نن دغه مورکۍ سره هم وشوه چې دغه مورکۍ څه ویل غواړي. ستړی مه شئ مورجانې. خیر، السلام علیکم. بچه ما خیلی ببینید خانه تان آباد، کدام کمک که شما میکنه یا دیگه کس میکنه، خانه تان آباد خدا که تام خوب شود. از ما مجبور هستم، بچه که ما مرده جوان اوشی ما کامرا کش بیچاره کشته ضعیف شده است، کسی دمزدوری نمیگیرش دیگه. این کمک که میکنه هر وقتی که میاد بعد که کمک شما که میکنه، یک دختره که ما مایزوب است، یک بچه که ما مایزوب است، او در خانه 9 نفر هستم و خانه ما کس نیست که خانه ندارم و خیمه زدیم، در خیمه افتیدیم. زنده باشی مادر جان عزیز. اگر بگویید که همین فعلا امرای شما از طریق اسلامیک ریلیف ورلد وایډ اداره این کمک انجام داد، چی گفتنی داری بر مسئولین افغان اسلامیک ریلیف افغان ورلد وایډ؟ بچه ما دقیق است که هر وقت به سال با شما کمک میاد باید که کتمای امدادی کمک کنی،
خیلی کمبست هستیم، بسیار غریب هستیم. خیمه زدیم دیگه، اون خودت میفهمی بچه ما دیگه، اجازه گفتن چی باشه. زنده باشی مادر جان. گفتنی ما این بود که چی گفتنی داره؟ آیا برزیم مسئولین این اداره شما دعا میکنین؟ چیزی تو چی میگین اگر چیزی خدا که تان خوب شو، خانه تان آباد، پروردگار هر کسی که خوبی را که ما میکنه که زو الله خوب کنه، فهمیدی دیگه. ما بسیار کم وس هستیم دیگه، نمیکومک که شما میکنین، نماز میخوانیم، 5 وقت بر شما دعا میکنیم که بسیار زیاد مجبور هستیم، از مجبوری جا آمدیم، از مستی نآمدیم. خیمه زدیم بچه‌ها که ما مرده سونا میبینن اکسایش نشان بتون بیجه دیگه. اون بچه‌شی ما دیگه از کار بار نیست، پس از اونم کمره که شکش دیگه بیچاره بس ضعیف شد دیگه. شما کدام رسته که میشه که ما کدا باشه دیگه. تشکر مادر جان. زنده باشین، زنده باشین مادر جان. بیننده های شرق رادیو تلویزیون، گفتنی مادر جان شما شنویدین که کدام کمک همراه ما انجام دادی کفایت نمیکنه. باید همراه ما در آینده هم کمک های انجام بدید. شما میفهمین که ما در یک خیمه زندگی میکنیم، ما در یک خیمه شب و روز سپری میکنیم. همراه ما کمک کنین. قدرمن لیدونکو دا و دغه مورکه خبره د نورو خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو، بیا هم موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو بیا هم د خپرونې د پای شیبې دي. په تلو تلو کې غواړم چې تاسو ته یادونه وکړم چې په کار دی موږ او تاسې په خپل ځوانۍ باندې او په خپل شتمنۍ باندې مغرور ونه اوسو. دغه شتمني دغه ځواني د الله ورکړه دی. الله تعالی کولی شي چې تاسې نه دغه شتمني واخلي او هغه بېوزلو کورنۍ ورته ورکړي. دغه شتمني په تاسې باندې د الله تعالی یو امتحان دی چې تاسې څه کوئ. آیا دغه پیسې تاسې په یو ښه لار لګوئ؟ آیا دغه پیسې تاسې د بېوزلو هیوادوالو سره مرستې کوئ په دې باندې؟ زه به بیا هم تاسو ته وایم چې دا د الله تعالی یو امتحان دی په تاسې باندې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، کله چې موږ او تاسو یو ځمکه اخلو، کله چې یو ځمکه واخلو او موږ او تاسو ووایو چې دغه ځمکه مو واخیسته، هغه ځمکه په موږ باندې ګواهي کوي او موږ پورې خاندي چې ستاسې پلارونه او نیکونه زه وانخیستلم، ته به مې څنګه واخلې. خو کله که یو مسلمان د یو مسجد لپاره د یو مدرسې لپاره ځمکه واخلي او د الله تعالی په لاره کې وقف کړي، نو ځمکه په خپله ورباندې ګواهي کوي چې واقعیت زه دغه مسلمان واخیستم. زما د دغې خبرې هدف دا دی چې راځي په خپل چم او ګاونډ کې وګورو چې زمونږ هغه بېوزله کورنۍ شپې او ورځې تېروي، د خپل وس او توان سره سم ورسره مرستې او لاس امداد وکړو. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. که تاسې هم غواړئ چې موږ ستاسې ادارې ته راشو او ستاسې د هغه مرستو د هغې یو کلیپ موږ جوړ کړو د شرق راډیو تلویزیون د لارې بیرته نشر کړو، نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې چې همدا اوس تاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسو ته ښکاري، هغه زموږ بېوزله هیوادوال، هغه زموږ خویندې ورونه هم کولی شي په دغه شمیره باندې موږ سره اړیکې ونیسي. د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمیرې تاسو ته وایم 0039 200 501 زموږ بله شمیره دی 0039 88 545. تر بیا چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا د یو داسې ادارې سره او بیا د یو دردېدلي او بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم په دې هیله چې د ژوند شپې او ورځې د خپلو کورنیو سره په خوښۍ او سوکالۍ سره تیر کړئ. تر بیا ښه وختونه لوی الله مو